وقتی طور باندې هغه زنانا چې هغه د حیض او نفاس لري. نفاس هغه زنانا چې د هغې بچی پیدا شي. یو کرت نبی صلی الله صحابه کرامو زنانا ورته ووایي ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاذم من إحداكن. تاسو کې عقل هم کم ده، زنانو کې دین مو کم ده، او بیا چې ګورو بل طرف ته یو هوښیار او تکړه سړی به وي او تاسو یې خطا کو، ځکه چې هغه وخت اړر میلاو شي مغسې عمل وکړي. نو نبی صلی فرمایي چې تاسې ما نه دي لیدلی چې عقل هم کم ده دین هم کم ده، او د هوښیارو سړو عقل لاړ شي په سین باندې یوسي. نو دا خو څوک نه مانی کنه چې ما عقل کم ده ما دین کم ده. نو زنانه را پوته شه فما نقصان دیننا و عقلنا. اے د الله رسول وسلم مونږ کې د عقل څه کمای، مونږ کې د دین څه کمای دا چې ته دا وایې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الیس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم ذلك من نقصان دینکم کنا. دا د تاسو د دین نقصان ده چې کله تاسو باندې بیماری راشي نو روژه نشولي وای، نفاس روژه نشولي وای، مونږ نشو کولی، دا مو د دین نقصان ده. عقل مو دا ده چې تاسو د دوو زنانو ګواهي هغه د یو نارینه برابر ده. نو دا اجازت ده. وعن الحبل والمرضع د هغې زنانه چې هغه حمل والا زنانه وي، هغه زنانه چې بچي ته پی ورکوي د هغې نه هم الله روژه لرې کړی. یو زنانه ده دا حمل دوران کې ده تکلیف ده ورته روژه دې نه نشي کولی، الله رب العالمین ته معاف کړی ده وقتي طور وروسته بیا ونیسي. دارنګه یو زنانه ده هغې ته دا یقین ده چې که زه روژه نیسم نو د ما بچي ته د پیو د شودو نقصان میلاویږي، هغه ته نقصان میلاویږي. صحیح ده روژه دې اوس نه نیسي کولی، الله تعالی لرې کړې ده او دومره ده چې وروستو به دا بیا رسي. دې وجه نه ابو زناد رحمه الله نه امام بخاری رحمه الله یو ډېر ښایسته قول نقل کړی چې هغه به فرمایل ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي. دا سنت چې دي د دین احکام چې دي دا ډېر کله ته د عقل نه خلاف راځي. عقل یو څه وایي دین بل څه وایي، موږ به څه منو؟ عقل مو منو که دین موږ به دین منو، عقل ته به نه ګورو. من ذلك د عقلنا او د دین سره خلاف کې دا ده چې ان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصيام صلاة. ګوره حیض والا زنانه چې دي چې کله پاک شي نو دا به روژه نیسي مونځ به نه کوي. ته ګوره عقل دا وایي چې دا مونځ دا د روژې نه ډېر اهمیت لري، ځکه مونځ هغه عمل ده چې د هغې په پرېښودلو باندې نبي صلی فرمایي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. چا چې قصدن مونځ پرېښوده د کفر وکړو. د روژې مبارک کې نبي صلی دا نه دي ویلي. نو د روژې نه د مونځ مقام اوچت ده، خو د شریعت حکم څه ده چې زنانو ته د روژې امر کړی ده او د مونځ یې ته نه ده کړی. معاذ رحمه الله تابعیه ده، هغه وایي چې یو کرت یو زنانه عایشه رضی الله ته وایي چېرې مونږ که زنانه پاکه شي نو د دغه ورځ دا مونځونه به کوي. هغه په دې باندې خفه شو عایشه رضی الله عنها وفرمایل احروریة انت، ته د خوارجو نه یې، خوارجو په شان د ذهن دی ده. کنا نحیض مع النبي صلی الله علیه وسلم، نبی صلی په وخت کې به مونږ زنانو ته حیض راته فما یأمرنا به، نبی صلی مونږ ته دا امر نه ده کړی چې بیا به دغه مونځونه مونږ راګرځو، نه بس دا لاړل ختم شو، دا ته معاف دی. مونږ ته نبی صلی امر نه ده کړی. نو دین ته به کتلی شي، شریعت ته به کتلی شي، عقل ته به ترجیح نشي ورکولی.